مراده ته څه کوې؟ غواړې چې موږ ټول په هغوی باندې ووژنې، له منځه مو یوسې. مراده په موږ باندې د مرمیو باران دی. مراده ډګروال صاحب وسله دې ولې په میز پرته ده؟ ډګروال صاحب داسې مه کوه، زار دې شم داسې مه کوه. لس عسکره هلته دي، شاوخوا یې د مردارو خلکو څخه نیول شوي. لس زمري هلته دي حامده، لس زمري. پام کوئ، سرونه مو پورته نه کړئ. دورې بریدمن خان زنګ وهلی و، اړیکه مې ورسره ونیوله، ژوندی دی. والله په بالله په صمد الله چې هغوی ټول ژوندي دي. وسلو ته هیڅ ضرر نه ده رسېدلی، ټولې روغې دي. ډېر ښه. ځانګړې ډله ټول مړه شول، ختم دي. مهري ته څه وایې؟ دا لویه بریا ده، ډېره لویه. درته چکچکې وهم. 24 ساعته وروسته به در سره وګورم. په بې صبرۍ په تمه یم. سمه ده، په لار کې در سره خبرې کوم. سمه ده. آفرین، ډېر ښه هلکه، مخکې خو فلم لوبغاړی نه وې. آفرین دې وي. اوس به څه کوم؟ موږ چې څه وایو هغه به کوې. ګورې دا وباسې چاودېدونکي توکي دي. هو، چاودېدونکي توکي دي. چاودېدونکي توکي تا سره ریموټ د قومندان صاحب سره په کوچنۍ تېروتنې سره دې بوف الوزي. دې ته هېڅ اړتیا نشته. څه چې غواړې کوم یې، دا لرې کړئ. هلکه ګوره، هسې بې ځایه خبرې مه کوه، که نه وروسته در باندې تا خورم. خوري یې، والله در باندې خوري یې. څنګه شو؟ قومندان صاحب کار خلاص دی. ډېره مننه. بهرامه امر وکړئ قومندان صاحب. څومره چې کولی شي هغومره موټرونه پیدا که باید زیات ښکاره شي. امر د پرځه کېږي صاحب. غالبه امر وکړئ قومندان صاحب. ته د خپله وسله په یو موټر کې ځای په ځای کړه، جامې دې بدلې کړه، چمتو ودرېږه. امر دې پرځه کېږي. ترابه امر وکړئ صاحب. مهمات او د خوراک څښاک شیان واخله. امر دې پرځه کېږي. امره زمری د جی پی ایس سیستم له تا سره دی.
سلجوق الیاس امر وکړئ صاحب. دا د لوی موټر شاته واړوئ چې ښکاره نه شي. امر دې پر ځای کېږي صاحب. زر کوئ. دوی تاسو له پولې څخه اړولی شي. په دواړو سترګو صاحب. ډېره مننه. اندېښنه مه کوئ. حدود پوستې ته موږ خبر ورکوو. ورپسې ورځئ. همداسې ده. خدای دې در سره مل شي. تاسو ته دعاګانې کوم. مننه کوم. په دې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره چې زما څه د وسه کېږي هغه در سره کوم. په رښتیا هم د لمسي لپاره دې ډېر خفه یم. کاش چې زما نور لس لمسیان دي. تاسې دې راته ژوندي اوسئ. ډېره مننه. څه مې چې وویل ټول پوه شوئ؟ ډاکټر ما وژني. ډاکټر ما حتما وژني. ته څه وایې؟ الله الله تر اوسه ډاکټر وایي هلکه ته نه پوهېږې. زه تاسې ته وایم دا هسې وړو دلته یې والوزوئ چې ختم شي. هو ته هم رښتیا وایې. اوهو زه هلته بلوزه. نه هله نه هله هله نه 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 دا ووژنئ ویې وژنئ. مه کوه. هیله کوم مه کوه. څه چې وایې کوو مې. هیله کوم داسې مه کوه. بیا ډاکټر نه وایم. هیله کوم ملګرو پام کوئ. مه کوه. مه کوه. ډېر پام کوئ ملګرو. نه نه پام چې داسې ونه کړې. ګوره نه نه هیله کوم داسې مه کوه. قومندان صاحب فکر کوم ورسره مې لاړل. بالکل ختم شول. دا موټر ته پورته کړئ. څه وشو وډار شوې؟ ها هلئ هلئ ملګرو. پاسېږه پاسېږه. ایسته شئ ایسته شئ. قومندان صاحب ډیپو وسله هر څه چې پکې ول هغه ټول له منځه ویوړل شول او موږ غوښتل چې تاسو په جریان کې کړو. بریدمنه مننه کوم. خدای دې در سره مل شي. مننه کوم قومندان صاحب. بهرام باید ته دا واخله. مخکې شه مخکې شه. هلئ ملګرو موټرو ته. السلام علیکم. وروره کار لټوم. داسې کوم کار شته چې زه یې وکړم او پوره اونۍ کار کولی شم؟ وروره کارګر ته اړتیا نه لرو. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. وروره ښه ورځ ولرې. زه کار لټوم. دلته کوم کار شته؟ د وخت ستونزه هم نشته. یعنې زه پوره اونۍ کار کولی شم. نه وروره موږ کارګر ته ضرورت نه لرو. الله الله. وروره مهرباني وکړه. ورور جانو سلام علیکم. وروره کار لټوم. هر څنګه چې وي خو چې عزت پکې وي. د وخت ستونزه نشته. یعنې پوره اونۍ کار کولی شم. شکر دی عسکري مې هم کړې ده. ډریوري هم کولی شم. ځانګړی وي. ولې دې پوښتنه وکړه؟ وروره داسې نکتایي کورتۍ مرتۍ سپینې خانقاه یوازې ځانګړی ډریور اغوندي نور څوک نه. یعنې هو د چا سره وې؟ ځانګړې یعنې ځانګړې مېرمنه وه. یعنې وایي چې نوم یې نه در کوم. وروره په نوم یې څه کوې؟ کار شته که نه؟ نه وروره ستا دپاره کار نشته. ته څه کار یې چې د کورنۍ په اړه پوښتنه کوي؟ هله د باندې وځه زر کوه. سمه ده وځمه. دې لپاره نه چې ته ووایې. خیر خو دی ته به وایې کوم لوی سړی ډېر بې عزتی. ستا څه چا چا سره کار کوم. اوف توبه خدای توبه. او السلام کوبلای. وعلیکم سلام. زه به د هغه ځای ته ورسوم چېرته چې ته روان یې. نه مېرمن اصلي ما ویل لږ وګرځم تازه هوا به واخلم. والا مېرمن اصلي رخصتي څومره ښه شی دی. ډېر ښه. داسې هره ورځ ګرځم. ملګرو سره میلو ته ځم. لوبو ته ورځو. کباب هم خورو. زه به دې ورسوم.
دواړه به په لاره کې خبرې هم وکړو. نه زما د تمرین وخت خرابېږي. ښه ورځ ولرې. خان ته مې سلامونه کوه. کوویلای که خان وګورم نو سلام به دې ورته ورسوم. ओहो इब्राहिम कापूस अजप्या अन्नुमी प्यादे हिला कौम बिड़ा उकड़े जरकावे या जिल्दे डगरवाल कपूर قومندان سے بیا غواړي له تاسو سره خبرې وکړي. سمه د اړیکه ټینګه ده. امر دې پر ځای کېږي. अजप्या سلام میرمن مهرباني وکړه. اته سره باید هم دا اوس وګورم. ګورې زه اوس ډېر مصروف یم او ډېر زیات کارونه لرم. د همدې لپاره هیله کوم هغه ابراهیم هیله کوم ډېر اړینه ده. موبایل کې نشي ویلی. هغه تاسو ته مې ویل اړینه ده که نه؟ سمه ده په تمه یم. ادرس د ځانګړې ډلې قومنداني. هو پوه شم د ځانګړې ډلې قومنداني. زه هم دا اوس راځم. څه به شو لیونیه څومره ډېرې خبرې درته وکړې. هلکه داسې خبرې زما په یو غوږ کې ننوځي او د بله غوږه وځي. په اصل کې دا ډګروال صاحب هېڅ نه ویده کېږي. دا ولې ته پوهېږې ده ته خوب نه ورځي خو زه ځان سره سم بې خوبه کړی یم چې کله ودرېږم نو سر را باندې ګرځي. بلد بشي قومنداني همداسې ده زمریه. الله سمه وه چې خپل کار وکړه. خدایه توبه دا اوس ته وګوره. هله کپوس بابا هله پاڅېږه کارونه ختم کړه چې لاړ شي او څو شېبې خوب وکړو. زه ډېر بې خوبه شوی یم. ته اوس دا زړه خپرې وګوره دا له کومه ځایه راغله. میرمن پیا څه شوي؟ هیله کوم ما ته ووایه. زه ډېره ډارېږم. ولې ډارېږې؟ یو دوه کسان مې رستورانت ته راغلل. دغه پوښتنه یې رانه وکړه. څه پوښتنه یې وکړه؟ د دې ځای پوه نه شوم. یعنې ما ته داسې ښکارېده چې ادرس یې پکار و. یعنې ته پوه شوې. ما ته یې په ډېرې حیرانوونکې توګه وویل د ځانګړې ډلې قومنداني دلته ده. یوازې وروسته بیا مې هو ما ولیدل. چېرته دې ولیدل؟ کور ته چې دننه کېدلم هلته و او ما ته یې کتل. خدای دې دوی ووایي. ګورئ دا زما لپاره اذیت دي. یعنې تاسو له څه سره چې جنګېږي یا موضوع څه ده زه په دې هېڅ هم نه پوهېږم. خو زه کېدای شي تر ټولو ښه خپل هېواد ته ستنېدل. په دې هېواد کې د انسان ساتنه هم کېدلی شي که نه؟ یعنې که په ما څه وشي د دې مسؤل به نیول کېږي که نه؟ اوهو همداسې ده. همداسې ښکاري چې ته هم څه نشي کولی. همداسې ده. ګوره زه تاسې نه هېڅ خفه نه یم. نه یم. د خدای په امان. پیا دا ستونزه ستا په سر زما له امله راغلې. زما په سر باید د خپلو خوبونو نه تېره نه شي. نو څه کولی شم؟ یو فکر کوم.
فکر کو دا وسله او مرمۍ ټولې پورته کړئ باید دا پکې رانشي هلکه ژر کوه کاسي پیل کړه چمتو یې هو مشره چمتو یم ډېر ښه همدا اوس یې پیل کړه اورورا شیطاني جلۍ څنګه یې اورورا ښه یم ته څنګه یې ښه یم اندېښنه مه کوه ډېر وخت کېږي زنګ دې نه ووهلی کومه ستونزه خو نشته که نه هو جلۍ اندېښنه مه کوه موږ ښه یو سمه ده اورورا زه مې مور خواته ورځم سمه ده هله زر کوه خدیجې دا رنګ خو بیخي ښکلی دی هو سلطان خورې هر رنګ ورسره ښه ښکاري ای په خدای ډېر ښکلی دی مورې میرمن سلطان شهزاده مو وی قربان دې شم خدایه وای د مور نازوله وای وا دې اورېدل مور یې څومره ډېر وای دې ووایه زویه څنګه یې ښې دا ځل دې بیخي هیر کړي وو ولې دې زنګ نه وهلو ها مور یې ښه یم اندېښنه مه کوه ومې ویل چې له ملګرو سره تر دې ځایه راغلی یم نو باید لږ زر چکره مه وهه خانه بې ځایه خبرې مه کوه ملنډې مه وهه مور یې ته ښه یې که نه زویه موږ ښه یو بس نه کوي چې تاسو ښه اوسئ الله مو ښه لره سمه ده ته موږ ته هېڅ اندېښنه مه کوه په خدای مو سپارم بهرام هم غواړي چې له خپلې مېرمنې سره خبرې وکړي دلته سم کار نه کوي سمه ده د خدای په امان بهرامه امر وکړئ قومندان صاحب راځه له خدیجې سره خبرې وکړه سلام بهرامه ګرانه ښه یې ښه یم خدیجې ښه یم تاسو څنګه یې ښه یې سلطان مور یلدوس لار ایران ښه دي که نه بیخي ښه یو وګوره موږ څه کړي زانګو مو واخیسته اوله ډېره ښایسته ده زانګو ښه بیخي سم کار مو کړی موږ خو واخیسته سلطان خور وویل چې جنسیت یې معلوم شو بیا شین یا نخودي رنګ واخلو خو بهرامه موږ ونشو زغملی لاړو سپین رنګ مو واخیسته هر څه ښه ښکاري څه چې کېږي هغه زموږ په خیر وي ملګرو خپلې پولې ته ډېر نږدې یو 10 دقیقې وخت لرئ څوک چې غواړي خبرې وکړي نو هغوی دې همدا اوس راشي بهرامه تاسو چیرته یې هغه خدیجې د ځمکې د پاسه د اسمان لاندې خدیجې د تر اوسه نه عادت شوې سمه ده موبایل کار نه کوي اوس یې بندوم غر سره مینه لرم د خدای په امان ایران زما په ځای خپل کړه په خدای مو سپارم تاسې هم پام کوئ سمه ده څه وشو خدیجې پولې نه خواته دي دومره مو خبرې وکړې ومو خندل د هلکانو نه د خبر اخیستو پورې د هلکانو څخه مو چې خبر واخیست اوس به هم هر څه په ستوني کې بند پاتې شي هر څه الیاسا هلکه خبرې نه کوې مننه قومندان صاحب خدای دې درڅخه راضي شي خدای دې له تا نه هم راضي شي دا ونیسه زه یو ځل مراد ګورم هله ملګريه قومندان صاحب لږ تر لږه خو په دې پوه وای چې اردم څنګه دی نه پوهېږم چې چېرته دی په هېڅ نه پوهېږم کېدای شي هغه وخته سپو مراده مور او پلار مې چې مړه شول له ځان سره مې ژمنه کړې وه ویلې مې و چې له هر څه نه بار د لرې ساتم هر څه چې کېږي ودې شي
خو بریالی نه شو. مراده نیغ به ودرېږي، ته به نیغ ودرېږي. تر اوسه پورې هېڅ هم نه دي ختم شوي. قومندان صاحب پوهېږي زه دومره باوري نه یم، خو زړه کې مې یو وزغی دی چې کله هم ساه اخلم نو زړه مې خوږېږي. ګوره، هر څه چې کېږي ودې شي ته به نیغ ودرېږي، ژوند به کوې. موږ لکه د ورینو په څېر یو، د اردم اخیستلو لپاره هر څه مو چې په وس کې وي هغه کوو، تر وروستیو پورې ورځو. پوه شوې که نه؟ خو ته به ځان د لاسه نه ورکوې، همداسې ده که نه؟ قومندان صاحب لومړی باید له دې بې شرفه نه پیل شي. دا به ټوټې ټوټې کوي، ټوټې ټوټې. داسې راته مه ګوره بې شرفه. درته وایم سر دې ښکته که، پام کوه چې پورته ونه ګورې. ارامه اوسئ، ارامه. قومندان صاحب د خدای په خاطر د څه شي ارامه، د بریدمن صاحب مراد حال وګوره. دا کار دومره سانه دی ها؟ ته پاڅه د کلي د ښوونځي ښوونکي د خپل کوره واخله، غره ته یې وتښتوه، وهل ورکه، بې عکاسي وکړه، کورنۍ ته یې ولېږه. زه ستاسو هغه توبه توبه، دا زړه خو مې راته وایي چې داسې یې ونیسه، خو د ملګرو د یونیفورم په خاطر مو څه مو چې په زړه کې وي هغه زغمو. قومندان صاحب له هغه بل بې شرفه سره څه وخت ګورو. دوی ته بې شرفه مو وایه، دا چارپایه دي چارپایه. د هغه بې شرفه سره بیا سبا ګورو، پوه شوئ؟ عسکره خواړه راکوئ. بې شرفه رزیله بیا لپاره عسکر ونه وایي، محترم یې ښاغلی به وایي. بې شرفه ته دې د خپل حد نه واوښتې، ښاغلی قومندان صاحب هیله کوم به وایي. زناوره رزیله، ارامه اوسه، ارامه اوسه. پوه شو که نه؟ په احترام به خبرې کوې. زناوره بې شرفه رزیله. او وبه یې وایم زه مو تړلی یم. تا به د هغه کوچني او بې ګناه له وژنې نه مخکې فکر کړی و. بې شرفه رزیله، بې عزته زناوره. عسکره زه بس دی، نور بس دی. ستاسې خوندې بې شرفه او بې وجدانه خلک، تاسو ولې داسې کارونه کوئ او بې ګناه خلک وژنئ؟ ووایه زناوره ولې بې ګناه خلک وژنئ؟ عسکره زه غلی شه، درته وایم غلی شه که نه دا ژبه دې پرې کوم. رزیله غلی شه، خوله دې خلاصه نه کړئ. مردان خوره قسم دې د غاښونه دې یو یو در باندې وباسم، یو یو وباسم. الیاسه قومندان صاحب بخښنه غواړم. موټر ته پورته شه، پورته شه رزیله بې شرفه، دننه شه. بس دی. قومندان صاحب ما ویلي و چې دا هلک به سړی کېږي. هلکه زموږ سره لوی شي خود به سړی کېږي. ښه هلک دی، اندامونه یې ډېر ښه جوړ دي، سم نظامي دی، داسې له لرې چې ورته ګورې هېڅ غوسهناک نه ښکاري. ښه دی، ایکسپلوژن هلک دی، یعنې ښه دی. ایکسپلوژن چاودېدونکی، چاودېدونکی. ښه چاودېدونکی، هو رښتیا هم ښه هلک دی. سوره دلته راشه. قرارګاه ته چې لاړو ما ته یاد کړه، تا ته د ټولو عسکرو پر وړاندې وایم چې عسکر آفرین دي وي. سمه ده، آفرین. مننه کوم قومندان صاحب. ته دې سور ته وګوره. هو قومندان صاحب، موږ ته عقلمنده په کار نه دي، لیونی مو په کار دي، لیونی. زر کوي چې له دې ځایه راکته کوم. امر د پر ځای کېږي. مراده هله ملګري چې ځو. آفرین دې وي تا ته، خپله وړتیا دې وښودله. ای ملګرو بس دی نو، همدومره تفریح بس ده. ماښام یو ځل بیا تفریح کوو، خلاص. بیا هېڅ کله نه ودرېږو. بهرامه
دې بې شرفه ته اوبه ورکړه چې مردار نه شي. امر د پر ځای کېږي. هلئ ملګرو چې ځو. یلدز ووایه مورې. خدیجې خور ته دې هم خبر ورکړه، هسې هم اشتها نه لرو، ټول به یو ځای خواړه وخورو. مورې خبر مې ورته ورکړی راځي. ادا کاسي په اړه هېڅ پکوان ته اړتیا نشته. زه له دې سره چې ادا هوایي شوې که زمین شوې د په کیسه کې نه یم. ادا هېڅ اړینه نه ده. اړینه یوازې ما ته دا ده چې هلته غریبکاران په قصده یا په تېروتنې سره وژل شوي دي. که دا خبره رښتیا وي نو زموږ لپاره ډېر د شرم خبره ده. ادا څه وایي؟ بیا یې وایم په سوریه کې چې د عسکر لخوا عملیات شوي دي ډېری پکې عام خلک وژل شوي دي. په دې پېښه کې چې کوم عسکر ښکېل دي باید سمدلاسه په ډاګه شي او تر ټولو سخته سزا باید ورته ورکړل شي. هېڅ ملکي وګړي باید د دولتونو تر منځ قرباني نه شي. هېڅ یو جان باید د انسان له ځان څخه زیات ارزښتناک نه شي. د سولې کاروان باید د دې په اړه خپله پرېکړه وکړي. ته هلته وې ها؟ ووایه که نه. خدای صبر راکړي. څه شوي دي؟ مورې تا ته داسې ښکاري چې مېرمن اسلامي سوریې ته ورغلي دي؟ ما ته خو داسې ښکاري لکه چې د راجګانه راغلي دي. لورې څه شوي دي؟ مورې په سوریه کې مړي شوي دي. مېرمن اسلام وایي چې دا کار عسکرو کړی دی. یعنې مطلب یې دا دی د دې هېواد عسکر لاړل د سوریې بې ګناه کسان یې وژل. داسې وایي. دا جلۍ څه ډول خبرې کوي؟ دا جلۍ خو بیخي مخکې او وروسته فکر نه کوي په خدای. مېرمن اصلي ته په سوریه کې نه وې. سوریه کې زما ورور و، زما د ورور ملګری و، سردار و. راځه ډګروال صاحب دا وخله اوس که ډېره خوندوره ده تا لپاره مې راوړې وطني قهوه. آفرین. مننه ډګروال صاحب. دا هم ستا لپاره مې خواږه مټیان راوړي، خوندور بادامي او وطني. دا ته وخوره. مننه، ژوندی اوسئ. ښه ډګروال صاحب ته هېڅ نه ویده کېږي چې دا څه علت دی؟ فکر مه کوه په قبر کې به د خوب لپاره ډېر وخت وي. ډګروال صاحب داسې خبرې مه کوه، داسې خبرې ته ما هېڅ نه خوښېږي. خدای دې داسې وخت ما ته هېڅ نه ښایي. زه خو دې خبرو نه ډېر ډارېږم. زر کوه ته دې هم شیان واخله او سیده الوته کې. امر دې پر ځای کېږي ډګروال صاحب. بریدمنې څه شی خو به مې نه وي هېر کړی. قومندان صاحب زه فکر نه کوم، له دې وروسته دا موضوع خپله څارم. یعنې له سوریې څخه چې کوم خبرونه تلویزیون ته خپاره شوي هو قومندان صاحب. سبا سهار چې په قومندانۍ کې کومه غونډه ترسره کېږي هغه به څارئ د سیمې څخه چې کوم انځورونه عکاسیانې او معلومات راغلي دي د قومندانۍ په وینا یې تلویزیون ته ورکړئ. زموږ ډله یې په نښه کړې، داسې کار ته هېڅکله اجازه نه شو ورکولی. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. خدای صبر راکړي. که ورور مې واوري قیامت به جوړ کړي. آفرین دې وي. آفرین. دا قومندان صاحب ته یوسئ. امر دې پر ځای کېږي. زه هم اوس ځم.
باید لږ په تمه پاتې شي او په دې نیمه شپه زنګ وهل لږ حیرانونکی دی. ورور مې بخښنه غواړم، زه اوس پوه شوم چې ته پوره لیونی یې. بریدمن صاحب فکر کوم څوک چې له تا سره ښه کوي نو ته د هغه سره بد کوي. استعلام او توصیه نشته، خو ستا فکر سم کار نه کوي. مغز دې لږ په ارامه کړه، پوه شوې؟ ښه شپه. الله الله. قومندان صاحب، بریدمن صاحب خان به دې ووژني. ولې؟ او زما خدایه، وروره پرون شپه مې ډېره ویرونکې شپه تېره کړې ده، ډېره عجیبه وه او زه تا ته دا نشم ویلی. هلکه ټوله شپه زه د موټر په سر یخ وهلی یم، وسله زما په لاس کې وه، ساړه زما شوي، نو بیا تا څنګه هېروونکې شپه تېره کړې ده؟ زه دې ته حیران یم. ډېره سخته ده وروره، پرون شپه نږدې مړ شوی وم، خو د شپې په دروغجنه هوا کې د سوریې په سرکونو مینه او خیانت سره مې تېره کړې. لیونی شوم، ما داسې بې ځایه خبرې، داسې خیانت، داسې مینه، داسې ښکاره اعتراف نه دی لیدلی غالبه، داسې مې نه دی لیدلی. یاره ته څه بې ځای خبرې کوې؟ ها څه شوي؟ بې ځایه خبرې. پرون شپه بریدمن صاحب سردار ته چا زنګ وهلی و. چا؟ پرون شپه. راشه ښه راشه. پرون شپه چا؟ بریدمن صاحب کشان ته چا زنګ وهلی و. بریدمن صاحب کشان ته؟ هو. چا زنګ وهلی و؟ غالبه ډېر حیرانونکی و. هی لکه چې هغې زنګ وهلی و. هغې پوهېږې چې څوک هغې زنګ وهلی و؟ ډېر څه دي خو ته پرې نه یې خبر غالبه، ډېر. درته یې وایم. ووایه. وایم. قومندان صاحب، ډګروال صاحب کپوس د پولې خوا نه راځي. هو کلي ته له تلو نه مخکې یو ځای کېږو، پلان نیسو چې څه باید وکړو. څو کسه دي؟ د هغوی په لاسونو کې څه دي؟ هېڅ نه پوهېږو. سرداره بله موقع هم نه لرو، هر څنګه چې کېږي ورځو. یوازې یوازې د دې سړي په اړه اندېښنه لرم. د دې سړي وړل موږ ته ګواښونکی دی. ولې قومندان صاحب؟ که ډاکټر د لاسه ورکړو نو د اردم د اخیستلو لپاره دا سړی کارولی شو. او په دې سره کیشانه تا او الیاس دا سړی باغ ته یو کلي ته نږدې په یوې سیمې کې ودرېږي. که دې تبادلې خبره وشي زموږ په اشاره به یې سمدلاسه زموږ خوا ته راغلی. امر ته په ځای کېږي. ملګرو کېدی شي د اتم د اخیستلو لپاره دا له موږ سره وروستۍ موقع وي. همداسې د قومندان صاحب. ماړه شوې او که نه؟ هو قومندان صاحب. قومندان صاحب. هلکه په تا باندې څه شوي؟ استاده پاڅه. ای تا ته وایم هلکه پاڅه.
دا د معلم او استاد ترمنځ څه توپیر دی؟ کوم فکر لري راته ویلی شي؟ نه یې لري؟ هله پاڅه هله پاڅه راته ووایه هله پاڅه دا دې څه وکړه خدای دې تاسو ته سزا درکړي کاپې وتړئ او رایې وړئ مشره ځینې عکاسیانې خپرې کړي دي ډېرې ښکلې وې خو نه پوهېږم چې چېرته یې عکاسي کړي خلک وایي چې مهري به دا کار کړی وي مهري نه دی کړی 2 ساعته وړاندې مې ورسره خبرې وکړې الماسې هله تاسې ځئ بیړه وکړئ ووایه څوک شته او که نه نشته دی سمه ده پام کوئ دا سړی چېرته پاتې شو روژ دی راځي په تمه شه راغلل هر څه ته چمتو اوسئ خدای دې دا ډاکټر په ګوتو راکړي قومندان صاحب دلته لکه چې پرون شپه باران شوی دی دا ډېر ګواښونکی ځای دی قومندان صاحب ډارېږي پرېږده چې وډار شي رښتیا ډېر څه یې حق دی خو په هر حال وایي به چې زه د ډلې د 2 لیونیو سرتېرو لاسته وغورځېدم بخښنه غواړم قومندان صاحب کرجه زمری زمری مننه کوم قومندان صاحب زر تر زره دې زنګ ووهي چې له دې ځایه لاړ شو دا بیرغ څنګه داسې غورځولی قومندان صاحب نه پوهېږم کېدای شي دا یې له دې لپاره ښخ کړی وي چې دلته امن دی نه زموږ کسان بیرغ داسې نه غورځوي قومندان صاحب هلته یې داسې نشي پرېښودی ته په دې باندې نظر ساته امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب
خدای مو وهه بې شرفانو غیرت نه لرئ دا مونږ دی الیاسه قمندان صاحب ته خبره ده الیاسه بم دی په بم باندې مې خپه ایښي قمندان صاحب درځم پام کوه چې رانه شي په هر ځای کې بمونه دي الیاسه ونه خوځېږي په هر ځای کې بمونه دي الیاسه ونه خوځېږي خدای دې تاسو ووهي بې شرف دوی ولې ودرېدل له څلور خواو کلا باندې تسلیم شئ پیغلو اوس هم د حساب وخت دی اوس یې پوره کوو دا دام دی وزغمئ او پام کوئ چې تسلیم نه شئ ډاکټره مرستې ته اړتیا لرو ډاکټره تاسو لاړ شئ او شاته ځای ونیسئ حللو زر کوئ عسکرو ته یوه موټر ماته ودرېږه ډېره مننه ډګروال صاحب حالا نو هغه وسله پرېږده که نه دا سر دې درته الوزم ته څنګه پوهېږې ها زه په دې باندې څنګه پوهېږم زه به یې درته وایم چې څنګه پوهېږم ځکه چې زه هلته وم پوه شوې زه هلته وم خانه